سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په مخکیني ویډیو کې ما تاسو ته د موازی تړنې او مسلسلې تړنې په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړي وو، چې نن ورځ غواړم چې تاسو ته په دې ویډیو کې تاسو د یو خورا مهمې برېښنایي وسیلې په اړه باندې تاسو ته لنډ معلومات درکړم، ترڅو تاسو ورڅخه په ورځني ژوند کې استفاده وکړئ. دغه معلومات به له هغه محصلینو سره خورا زیاته مرسته وکړي کوم چې فعلا په پوهنتون په دریم او دوهم صنف کې دي او په پوهنتون په لابراتوارونو کې تجربې ترسره کوي. همدارنګه دا به د تکنیشنانو، برقیانو، همدارنګه هغه کسانو چې د برق په بخش کې کار کوي، که هغه په الکترونیک بخش کې دي، هغه که په الکتریکل بخش کې دي، نو د هغوی دپاره به د دغه وسیلې په اړه باندې دغه معلومات خورا مفید وي. نو همدارنګه د عامو خلکو دپاره به هم دا معلومات ډېر مفید وي، ترڅو دوی په ورځني ژوند کې له دې معلوماتو او د دغه وسیلې په اړه باندې بشپړ معلومات ترلاسه کړي. راځم د نن ورځې موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نن ورځې موضوع ده ملټیمیټر، یعنې دغه وسیله. د دغه وسیلې په اړه باندې غواړم چې تاسو ته عمومي معلومات وړاندې کړم نن، چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د ملټیمیټر یعنې د دغه وسیلې په اړه باندې عمومي معلومات در سره شریک کړم، چې یعنې دا وسیله څه شی ده او څنګه یې موږ تاسو استفاده کولی شو، څو انواوې لري. نو په دې اړه باندې به نن تاسو ته لنډ معلومات در سره شریک کړم، چې په راتلونکي ویډیو کې به د دغه وسیلې په اړه باندې په بله ویډیو کې تاسو ته د دغه وسیلې د استعمال په اړه د مختلفو شیانو د معلومولو دپاره یا د مختلفو برېښنایي قیمتونو د معلومولو دپاره او همدارنګه په الکترونیک بخش کې لکه ډایود، ترانزیسټر، کپاسیټر، ريزسټر او بیټرۍ او دغسې نور شیانو د معلومولو دپاره په هغې کې ولټیج، کرنټ یا د همدغه برېښنایي وسیلو د چک کولو دپاره چې په کارول کېږي، چې دا بیا په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. چې په دې ویډیو کې غواړم چې یوازې عمومي معلومات د دې وسیلې په اړه باندې له تاسو سره شریک کړم. راځم موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې ملټي په معنا د زیاتو، میټر په معنا د اندازه کولو دی، یعنې دا په یو واحده وسیله کې موږ کولی شو چې خورا زیات برېښنایي قیمتونه او همدارنګه خورا زیات برېښنایي وسیلې ورباندې چک یې کړو او ورباندې هغه برېښنایي قیمتونه په مختلفو سرکیټونو د سرکیټ په مختلفو برخو کې شکو، لکه کرنټ، ولټیج، واټس، همدارنګه اومز، کپاسیټنس، انډکټنس، دا کولی شو د دغه وسیلې په وسیله باندې معلوم کړو. راځم د دغه په اړه باندې غواړم چې په لومړیو کې د دې په اړه باندې چې دې تعریف، یعنې دا یو ملټیمیټر یو برېښنایي الکترونیکي وسیله ده چې دا په برېښنا یا برق انجینري کې د مختلفو برېښنایي قیمتونو د اندازه کولو لپاره په کارول کېږي، چې دا تعریف ده. او راځم د دې لنډ تاریخ ته. دا په 1920 میلادي کال کې رامنځته شوې ده دا وسیله، چې یو برطانوي انجینر چې ډولند میکاډي نومیږي، چې په 1920 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره له ده سره دغه نظریه په ذهن کې پیدا شوله چې ولې موږ د څو اندازې کوونکو وسیلو پر ځای باندې داسې یو واحده وسیله ډیزاین کړو یا رامنځته کړو، ترڅو وکولی شو چې د هغې واحدې وسیلې په مرسته باندې په یو سرکیوټ کې مختلف قیمتي یا کوانټیټي یعنې چې دي د برق هغه چې کو اندازه کړو. چې نوموړي انجینر د ټیلیکام په کمیونیکیشن سیسټم یا د کمیونیکیشن په سیسټم کې کار کاوه. نو کله چې به دی خپل دندې ته تلله یا بیا هم کوم ځای کې چې د وظیفه اجرا کوله، نو ده به یو لوی بکس له ځانه سره انتقالوه، چې په دې بکس کې به واټ میټر وو، ولټیمیټر وو، امیټر وو، همدارنګه نور برېښنایي اندازه کوونکې وسیلې وي چې د فزیکي لحاظه د هغوی سایز خورا زیات و. د دې انتقال دلته خورا ستونزمن و چې هره ورځ دی څو برېښنایي اندازه کوونکې وسیلې په یو بکس کې تر یو ځای او بل ځای ته انتقال کړي، ترڅو هلته ورڅخه ګټه واخلي. نو وروسته له ده سره دغه نظریه یا دا ایډیا پیدا شوله چې څنګه کولی شم چې دغه 3-4 وسیلو پر ځای باندې زه یو واحده وسیله رامنځته کړم، ترڅو په انتقال کې موږ سره اسانه وي او
اندازه کولو کې اسانه وي. نو وروسته د په 1960 میلادي کال کې د ملټي میټر د رامنځته کولو نظریه وړاندې کړه او چې په 1960 میلادي کال کې ملټي میټر رامنځته شو. نو دا په لنډ ډول د ملټي میټر تاریخچه. د ملټي میټر اصلي وظیفه چې ده، د ملټي میټر وظیفه لکه څنګه چې ما درته وویله د مختلفې برېښنایي قیمتونه اندازه کوي، لکه ولټیج، کرنټ، همدارنګه ډي سي وي سي ولټیج او د دې ترڅنګ کپاسیټنس یا کپاسیټر یا خازنونه باندې موږ کولی شو ورباندې چک کړو، همدارنګه ريزسټر یا مقاومتونه ورباندې چک کولی شو، همدارنګه په سرکټ کې مقاومت ورباندې معلومولی شو، همدارنګه د کانټینیویټي په نامه یو بله وظیفه چې دا په یو سرکټ کې موږ ته د مکملوالي موږ ته راښایي چې یعنې که چیرې په یو برېښنایي په یو سرکټ کې مختلف وسیلې له بل سره وصل شوي وي، موږ که موږ وغواړو چې په دې برېښنایي وسیله کې مختلف وایرونه یو له بل سره معلوم کړو چې آیا دا د دې سرکټ مربوط ده که نه، نو بیا موږ څه کوو د کانټینیویټي ټیسټ یا ازموینې په مرسته باندې دغه لاینونه یا وایرونه څه کوو معلومولی شو چې په دې وسیله کې دا وظیفه هم اجرا کېږي. همدارنګه لکه څنګه چې ما درته وویله د ډایود، ترانزسټر او دغسې نورې الکترونیکي وسیلې لکه کپاسیټر موږ کولی شو د ملټي میټر په واسطه باندې چک یې کړو چې هغه خراب ده یا جوړ ده، کار کوي یا د غیر ریډینګ یا اندازه معلومه کړو. چې دغه یو په لنډ ډول باندې د دې مهمې وظیفې اجرا کول او راځم د دې انواعو په مختلفو مشخصاتو په اساس باندې ویشلی شو. مثلا د دغه شیشې چې کوم ریډینګ یا کوم معلومات چې موږ تاسو ته پر دې شیشه باندې ښایي د دغه معلوماتو د ښودلو په اساس باندې دا په عمومي ډول باندې په دوو انواعو باندې تقسیم شوي دي یا ویشل شوي دي چې یو ته یې ډیجیټل چې دا ډیجیټل ده او یو یې انالوګ ده چې تاسو یې په تصویر کې وینئ. مثلا په انالوګ ملټي میټر کې موږ یو ستم درلوده، مثلا په دې شکل سره به په دې باندې څه شول چې دلته به مختلفې اندازهګریانې نوشته شوي وي چې بیا به دغه ستم به د کله چې موږ ملټي میټر انالوګ ملټي میټر له برق یا برېښنایي جریان سره وصل کړ نو دغه ستنې به څه کول یو رقم حرکت پیدا کوو چې دې ته چې د انالوګ ملټي میټر ویل کېږي چې تاسو یې په تصویر کې هم وینئ. چې دغه ملټي میټر زیاتره وخت دا خورا دقیق نه و نو وروسته ډیجیټل ملټي میټر هم رامنځته شو. نو ډیجیټل ملټي میټر او د انالوګ ملټي میټر ترمنځ په لنډ ډول توپیر دا ده چې انالوګ ملټي میټر کې موږ د یو ستنو څخه کار اخیستی چې هغې سم په واسطه باندې به مختلفې اندازې موږ ته راښودلې پر یو شیشه باندې چې هغې بیټرۍ ته ضرورت نه درلوده او په هغه څو د اندازه کوونکي د دغه له لحاظه هغه خورا دقیق نه و. نو ډیجیټل ملټي میټر رامنځته شو. د ډیجیټل ملټي میټر توپیر د انالوګ ملټي میټر څخه دا ده چې دا موږ ته پر یو ډیجیټل شیشه باندې موږ ته د معلومات راښایي او دا خورا دقیق ده د معلوماتو له نظره، یعنې اکوریسي یې بیخي ښه ده نسبت په انالوګ ملټي میټر ته او دا په دې کې په داخل کې بیټرۍ موجوده ده، چارجولو ته ضرورت نه لري نو موږ یې هر ځای ته انتقالولی شو په اسانۍ سره. همدارنګه انالوګ ملټي میټر هم موږ هر ځای ته انتقالولی شو، خو دغه په لنډ ډول د دې دواړو ترمنځ توپیر و او په عمومي ډول په دغه دوو برخو باندې ویشل شوي. راځم ډیجیټل ملټي میټر ته چې په ورځني دغه په نن سبا کې ډیجیټل ملټي میټر خورا زیات استفاده کېږي چې له انالوګ ملټي میټر څخه څوک استفاده نه کوي. نو راځم ډیجیټل ملټي میټر ته چې تاسو ته د ډیجیټل ملټي میټر په اړه باندې داسې لنډ معلومات در سره شریک کړم. ډیجیټل ملټي میټر چې دغه زما په لاس کې تاسو وینئ چې دا ډیجیټل ملټي میټر ده، دا عموما له درو برخو څخه تشکیل شوی ده که موږ تاسو یې په عمومي ډول باندې دا په درو برخو باندې ویشو چې یو بخش ته یې LCD ډسپلی ورته وایي یا دغه شیشه ورته وایي چې موږ تاسو ته معلومات راښایي یا موږ تاسو ته آوټپوټ راکوي. دوهمه برخه یې دغه برخه ده چې په دې کې یو څرخېدونکي بټنه یا انتخابونکي بټن موږ هم ورته ویلی شو چې د دغه بټنې په واسطه باندې چې کوم موږ مختلفې اندازې انتخابولی شو، ولټیج ډي سي ولټیج، همدارنګه ريزسټر، کپاسیټنس، ډایود، د دې د مشخص علامې او اندازې دلته نوشته دي. تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ، له هغې څخه وروسته بیا هغه وسیله ورباندې یا هغه قیمت ورباندې اندازه کړئ چې دغه بخش ته څه وایو انتخابونکي بټن وایو او دلته مختلف اندازې لیکل شوي دي ورباندې، حتی مشخص شوي هم دي چې دا ډي سي وي سي.
همدارنګه په کښتنۍ برخه کې موږ که دغه درې ټرمینلونه وګورو چې دغه کې بیا موږ انپوټ یعنی ډاټا ورکوو. دلته موږ دوه دانې پروبس یا وایرونه چې تاسو یې په تصویر کې وینئ چې دغه پروب موږ دلته پر ځای کوو. بیا موږ څه کوو کله چې موږ یو وسیله اندازه کوو یا ولټیج یا کرنټ اندازه کوو هغه موږ څه کوو هغه انپوټ ورکوو دغه وسیلې ته. دغه وسیله موږ ته پر دغه شا باندې څه کوي آوټپوټ راشي چې دا د ساختماني لحاظه پر دغه درې برخو باندې موږ ویشلی څو. همدارنګه ډیجیټل میټر ته که راسو ډیجیټل میټر خورا زیات ډولونه لري. د سایز له لحاظ څخه مثلا دا څومره وړوکی دی له دې څخه لوی هم راځي که تاسو په تصویر کې وګورئ له دې څخه لوی هم راځي او دا په مختلفو مشخصاتو په اساس باندې چې ده بازار ته وړاندې کېږي لکه څنګه چې مدرتول دا د ډیجیټس یا د نمبرونو په اساس باندې یعنې په دې شیشه کې مثلا له 2 څخه تر 3 4 5 6 پورې نمبرونه ښایي. نو ځینې ملټي میټر له 2 څخه تر 3 نمبره تاسو دلته ښایي او ځینې یې 4 درته ښایي او ځینې یې تر دې هم زیات درته ښایي چې دا یو. بل د اکیورسي یا د دقیق والي په اساس باندې یعنې د دقیق والي په اساس باندې دا په مختلفو کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې دوی فیصدي ورکړې ده چې دا ملټي میټر دومره دقیق د معلومات تاسو درکوي دا دومره دقیق معلومات درکوي چې په دې اساس باندې هم تاسو یو ملټي میټر انتخابولی شئ. همدارنګه دا د سایز په اساس باندې ما مخکې درته وویل چې د دې فزیکي سایز غټوالی کموالی کوچنیوالی باندې راځي چې د سایز له لحاظه فزیکي سایز له لحاظه دا چې په 4 برخو باندې ویشل شوی دی چې یو ته کمپاکټ سایز وایي یو ته چې د میډیم سایز یا اوسط سایز ده دوهم یې لارج یا لوی سایز ده او څلورم یې هم نور بنچ سایز یا لوی ده تر هغې هم. نو په دې د سایز له لحاظه په ډولونو یا انواعو باندې چې دي په بازار کې تاسو پیدا کولی شئ او د وظیفې له لحاظه هم دا مختلفې ډولونه لري چې مثلا ځینې ملټي میټرونه چې دي دغه نه لري ځینې شیان اندازه کولی نه شي یا چې کولی نه شي ورباندې. نو له دې لحاظه هم تاسو کله چې ملټي میټر اخلئ د هغې مشخصات وګورئ چې دا سی ولټیج له 2 څخه تر 2 رینجه یا اندازې پورې اندازه کولی شي. همدارنګه ډي سي همدارنګه امپیر څومره ډي سي امپیر او څومره ای سي امپیر اندازه کولی شي. همدارنګه چې دغه تخنیکي مشخصات چې تاسو مخکې له مخکې کوم ملټي میټر اخلئ باید دغه نکتې ته متوجه واوسئ. دغه یو لنډ ډول معلومات چې له تاسو سره مو شریک خدای دې وکړي چې تاسو له دغه معلومات څخه ښه یو څه زده کړي وي. نو په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته غواړم چې دغه ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې تاسو ته مختلفې اندازې او د استعمال ځایونه او څه ډول تاسو کولی چې د دې څخه په برېښنا یا په برق انجینري کې یا په هم د برېښنا په برخه کې څنګه ورڅخه استفاده کولی شئ چې په دې اړه باندې به په راتلونکي کې یو تاسو ته یو ویډیو وړاندې کړم چې دغه لنډ معلومات د ملټي میټر په اړه باندې دغه ویډیو تاسو له خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. همدارنګه دغه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو دې ته ورته مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې ترلاسه کړئ د برق او برېښنا او ټکنالوژي اړونده. نو له تاسو مو هیله دا ده چې زموږ سره په دغه معلوماتو په شریکولو کې راسره مرسته وکړئ تر څو دغه معلومات ټولو او زیاتو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.